د تاریخ له زرینو پاڼو. موږ ته ویل کیږي چې ویل چیر چوکۍ د برطانوي سرجن جان ډاوسن لخوا په 1983 میلادي کال کې اختراع شوه. دا د غرب دروغجن تبلیغات دي. 800 کاله وړاندې امام شمس الدین الذهبي رحمه الله په خپل کتاب تاریخ الاسلام و وفیات المشاهر والاعلام کې لیکي. نامتو دینی عالم شیخ ابوالفتح الهروي چې په 1511 هجري کال کې د یوې ناروغۍ له امله تګ نشو کولای، هغه یوه داسې چوکۍ درلوده چې په هغه کې څرخونه یا ټایرونه لګېدلي وو چې په خپله یې حرکت کاوه او کله ناکله به بل چا په ټیله چلوله. د معلولینو لپاره د ویل چیر چوکۍ اختراع اصلا د مسلمانانو انتخاب ده. ویل چیر مفکوره له اروپا څخه سلګونه کاله وړاندې اسلامي نړۍ ته راغله. د تاریخ له زرینو پاڼو